د ویرجینیا د نشنل هاربر بندري سیمې د مازدیګر بې ساری دی. ډېر ښایسته مازدیګر لري، د اوبو غاړه، کښتۍ او خلک. لندن که د امریکا نه ټایم سکویر غلا کړی دی، خو ویرجینیا بیا د لندن نه لندن های غلا کړی. تاسې کولی شئ هلته مخامخ وګورئ، خپله قضاوت کوئ. څنګه چې مخکې مې وویلې که نه چې دا سمندري یا د اوبو غاړه ده، دغه سیمه کې خامخا دلته کښتیانې ولاړې وي، دلته خو اوښان نه وي ولاړ. خلک په دغه کښتیو کې کیني او ای خواته په اوبو کې چکرې وهي. دلته ګورئ مخامخ یو لوی سکرین لګېدلی، لاندې خلک ځینو ځان ته چوکۍ ایښي، څوک ځینې په ځمکه ناست دي. دلته کوم فلم دی، فلم ګوري سره. په هغه تر شا یې د لمر ډوبېږي، ورځ مازدیګر ماښام ته وخت ورکوي. ډېر ښایسته منظره ده او خلک دواړه هغه کوي، مزې اخلي له دواړو څخه. امریکا خپل ځمکني، هوایي، سمندري خپل اتلان ستایي او دلته یې د هغو مجسمې جوړې کړي دي. خلک راځي، له دې سره عکسونه اخلي، ویډیوګانې اخلي او تر شا یې د امریکا بیرغ ښکاري. دغه ده د نشنل هاربر. مازدیګر مې په تاسو باندې ولیده، هم ما ولیده، هم مې په تاسو ولیده. خو تاسې وایئ چې وږمه بختور ده. نه، د ما نه هغه افغانان بختور دي چې په ویرجینیا کې اوسیږي او تل راځي دغه مازدیګرونه به ګوري. زه یو مسافر یم، راغلم، څه شی چې ما ولیدل په تاسو مې هم پیرزو شول. خوشحاله اوسئ.